بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زما محترم ورور رفیق او د غدي ملګرو یو مسلې تاسو کو چې دا کم په مونږ باندې د اوبو په شکل کې کوم عذاب راغلی دی نو خلکو ته ډېر جالي او مالي نقصانونه رسېدلي دي په دې کې یو خاص مسلې طرف ته مونږ د خپلو مسلمانانو توجه راګرځو هغه مسله دا ده چې په دې سن کې کم څیز مونږ وي چې کدا لرګی یو کلوخي یو بل څه څیز وي کدا غي مالک معلوم نشي نو دا سړی ځان له استعمالولای شي حلال لقطه وته ویل کېږي په عربي خو که کلم د دې مالک معلوم شو نو بیا بوله دغه شي تاوان ور کوي او هغه سيزونه چې کوم په مارکیټ کې یا په دې دکانونو کې یو سیز د دکان نه راووتو په دغه وخت کې مالک وته ولاړ دی او دا زما دغه سره نه خو سره ده ثبوت ور سره ده یا په غسیز باندې دغه نوم لیکل شوی دی او دا دغه نه غستل او بیا ځان د فار استعمالول حرام خو یو طرف ته حرام خو واقعي حرام دی بدیږي د علماء سره اختلاف نشته او بل تر ډیره زیاته د سې د نسړی توبه او د انتهایی سخت زړواله سړی کار دی چیرې یو سړی د تکلیف رسیدل دغه ټول څومره چې دغه وتتمه د کاروبار او یا د بچو د رزق د پیدا کېدو کوم ذریعہ ده او یو سړی هغه باندې د خوشحالي مناوي چې دغه د دکان دیوال راواچي یا دغه دروازه ماته کې دغه سامانونه راخلي کور ته وړي دغه استعمالول ځان لاسي حرام دي خدای ډېر غیر انساني سلوک دی نو د دې ویډیو په ذریعہ باندې پیغام موږ د خپل مسلمانانو ورکو که فرض کې یو سړی په بیلمۍ د وجې نه او د نه پوهېدو د وجې نه داسې غلطي دي شوي وي او د هغې سره څه څیزونه وي چې هغه مالک یې معلوم وي نو که هغه څیز ورته واپس کولی شي خو ډېر ښه ده که هغه څیز نشي واپس کولی نو د قیمت دې ورته باقاعده واپس کړي ځکه چې نن دا آفت په یو طریقه باندې راغلی دی سبا له بله طریقه راتلی شي هغه سړی چې د کم کور د سین نه لرې دی د خوړ نه لرې نه دی دا نه وایي چې په ما باندې آفت نشي راتلی زلزله کېدی شي بل څه آفت د غلا کېدی شي نو لهذا په دې څیزونو باندې لږ غور پکار دی شرعي نقطه نگاه سره بدی کې څه اختلاف نشته چې کم سيزونه بدی سن کې ونیوي شو هغه مالک یقیني نه معلوم نو خیر دی که سړی ځان له استعمال کې خو چې کله مالک پیدا شي او غو ثبوت پیش کړي نو دا شی په واقعي دا تاوان ور کوي نو زما خپل مسلمانانو ته درخواست ده چې بده خبر کړي زیات احتیاط وکړي ځکه د بنده حق دي چې دا قیامت کې لکه په دنیا کې سړی توبه باسي نه موافق کی قیامت کې واقعي دغه بدل ورکول غواړي خبره ډیره سخت ده او ډیره زیاته ګرانه ده نو په دې کې لږ احتیاط پکار دی الله زموږ په حال باندې رحم وکړي دویمه خبره زموږ د ورور دا توجه راوګرځولې چې کله کله دا سین راوځي او دا د سین د غاړه ویسي دا پټي وران شي دا بریتونه وران شي په دې کې بیا ځینې مسلمانان دا کار کوي چې دا بریتونه خوځي راخوځي نو که په دې باندې څومره اوبه بهیږي په دې باندې د سین په دې غاړه باندې نو دې لاندې چې کومه خاوره ده د سړي ملک دی او هغه مالک دی د پټي کم چې دی زوړ مالک و نو د اوبو د بېدو د وجې نه د هغې ملکیت بدلېږي نه نو په دې کې احتیاط وکړي ځکه حدیث کې راځي چې سړی څومره ځمکه ونیسي نو د دې ځمکې د اوو ځمکو پورې څومره ده به د قیامت پر ورځ باندې ور په غاړه کېږي دا ډېر د شرم خبره ده او داسې خبره ده چې د دې بیا سړی جواب نشي کولی بلکې د هغې بدل ورکوي او ډېر لوی خساره ده الله دې خسارې نه موږ وساتي صلی الله تعالی علیه خیر